د کیسې عنوان دی د یوه عرب د عبرت څخه ډکه کیسه. نشرونکی خواجزۍ خپرندوی اداره. د عرب ځوان خپله کیسه داسې بیانوي: میرمن مې په کوم ځای کې وظیفه لري، تنخوا اخلي، د کار رئیس تر ما ډیر وخت ورسره تیروي، تر ما هغه ډیرې خبرې ورسره کوي، له ما د هغه څخه ډیره ویریږي، تر ما له هغه څخه ډیر توقعات او امیدونه لري. کله چې زه ورته ټلیفون وکم، کله ځواب راکړي او کله یې نه راکوي، خو چې رئیس یې زنګ ورته ووهي و ټلیفون ته، ویرېدلې ورمنډه کړي، خپل آواز ورته نرم کړي او په ټولو خبرو کې نعم نعم طیب طیب ورته وایي، یعنې سمه ده سمه ده. زما سره د آواز او خبرو بڼه بدله ده. کله چې د یو کار غوښتنه ترې وکړم، په ډیرو اعتراضاتو او بحثونو یې بیرته پښیمانه سم. رئیس یې ورته خپل کاري دفتر ته ور وغواړي، په ساعتونو ساعتونو دروازه ورپورې بنده وي. رئیس یې د کار په اړه تفصیلات ورته بیانوي، د رخصتۍ په ورځو کې ټلیفون ورته وکړي، په ساعتونو ساعتونو خبرې ورسره کوي. کله چې زه مداخله وکړم، دا راته وایي ته غواړې چې ما له وظیفې څخه پسې واخلي، ته غواړې چې زما راتلونکی خراب شي. خلاصه دا چې دا احساس کوم لکه د میرمنې رئیس چې مې په ټولو شیانو کې زما سره شریک وي او په دې شرکت کې ځان راته هیڅ سړی نه ښکاري. رئیس یې روپۍ ورکوي او امر ورته صادروي، هغه یې د ژوند محور ګرځېدلی دی. کله خو زه له ځان سره ووایم چې کاش زه یې رئیس وای. دا عرب ځوان وایي نو فیصله مې وکړه چې نور باید نرشم او له دې حالته ځان راوباسم. نو یوه ورځ مې ځان تیار کړ، غاړه مې تازه کړه او خپل ښځې ته مې وویل: ښځې نور زه زما او ستا ترمنځ دریم کس نشم زغملی، نور دا تحمل نشم کولی چې رئیس دې په کټ کټ در سره خاندي او په ساعتونو ساعتونو خبرې در سره کوي. نور زغم نه لرم چې هره ورځ دفتر ته د راتلو نه مخکې په هنداره کې ګوري او د رئیس لپاره د ځان سینګاروي. نور باید ودې وظیفې ته استعفا ورکړي. دا خبرې بلا زما د خولې څخه کامل وتلي نه وي چې میرمن مې سم د لاسه د طلاق درخواست راڅخه وغوښت او اوس موږ دا یو په محکمه کې د قاضي د راتلو انتظار کوو تر څو خپل میرمن د هغه د رئیس او وظیفې لپاره خوشي کړم. د دې کیسې څخه شاید تاسو داسې ذهنیت او فکر واخلئ چې د ښځې درس ویل او کار ته تلل د هغې د بېلارې کېدو سبب کیږي، خو نه، زه وایم تعلیم او علم انسان باید هدایت کړي نه ګمراه، او دا چې دا ښځه دې حالت ته ورسېده په هغه کې د دې د تعلیم ګناه نه وه بلکې د هغې د غلطې تربیې ګناه وه. په دې امید چې د دې کیسې څخه مو یو مثبت پایله او نتیجه اخیستې وي. تر بیا مو په لوی لا یزال رب سپارم.